په بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله دونه مهربانه دی د مؤمن مسلمان توبه در هغه وخته پورې الله قبلوي. یعنی که سړی 80 کاله ګناه یې وکړي خو اوس 80 کاله بعد یې دا ویل چې یاره بله بس دی راځه توبه وکړه، نو الله جل جلاله بیا هم توبه قبلوي. او که سړي 80 کاله ګناه کړي که 100 کاله ګناه کړي خو اوس دا ووایي چې یاره بله بس دی راځه اوس نو توبه وکړه، بیا هم الله جل جلاله د دغه مؤمن مسلمان دا توبه قبلوي. لیکن یو وخت الله جل جلاله توبه نه قبلوي. کم حالت چې کله دی اوس په دې پوه شي بالا نور مرم، چې په دې پوه سو چې اوس نو نور مرمه، دا د غرغرې حالت دی. په عربي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې د غرغرې تورې ورته ذکر کړی دي. ان الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، چې د غرغرې حالت یې نه راغلی درغه پورې الله مهرباني ورباندې کوي، وایي زه پروان لري اوس توبه قبلوم. که د غرغرې حالت رالی به الله جل جلاله توبه نه قبلوي، ځکه د غرغرې په حالت کې خو فرعون هم وویل چې زه هغه په رب مې ایمان راوړی چې موسی او هارون ایمان باندې راوړی. فرعون هم دا وویل چې په دې پوه سو چې دا اوس مې د مردارېدلو ټیم دی، او هغه د دریاب توفاني حالت یې ولیدی چې نس یې اوس بچاوېدلی، نو دم دا وویل چې زما خو زه په هغه رب باندې زما پر هغه رب ایمان دی چې موسی او هارون ایمان ور باندې راوړی. په روایت کې راځي چې جبرائیل علیه السلام پر خوله باندې خټې ورننه ایستلې چې دا وخت د توبې نه دی. اوس د حدیث شریف روایت بیا ترمذي او ابن ماجه دواړو کړی دي. حضرت ابي سعید رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شیطان الله عز وجل ته قسم واخیستی، قسم یې دا رقم ورته واخیستی چې ای الله ستا په عزت زما قسم چې زه به ستا بندګان در هغه وخته پورې ګمراه کوم، ستا په مخالفت کې بیا دروم چې در څو پورې د دوی په بدن کې روح وي. نو سړی چې ژوندی خو مکلف وي، در دغه وخته پورې دې زما ستا په عزت باندې قسم یې که زه ستا بندګان پرېږدم چې ګمراه نه کړم. دا شیطان د الله تبارک وتعالی سره دا وعده وکړه. حدیث شریف کې راځي قال وعزتك ان الشیطان قال، شیطان الله تبارک وتعالی ته وویله وعزتك یا ربي لأبرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم، ستا پر عزت زما قسم ای رب العالمین چې ستا بندگان به زه در هغه وخته پورې ګمراه کوم چې در څو پورې د دوی په بدن کې روح وي. الله تبارک وتعالی قسم ورته واخیستی. فقال الرب عز وجل، الله جل جلاله قسم ورته واخیستی وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا ازال اغفر لهم ما استغفروني. الله تبارک وتعالی قسم ورته واخیستی ای شیطانه تا دا قسم واخیستی چې په ټول ژوند کې به زه انسانان د ګمراهۍ څخه پرې نه رژم چې ګمراه نه کړم، خو شیطانه په دې هم ځان پوه کړه چې زما دې په خپل عزت باندې قسم وي او په خپل لویي دې زما قسم وي او زما پر عظیم شان دې زما قسم وي چې زه به زما بندګان معافوم تر څو پورې چې دوی له ما ته راسي او توبه راته وباسي، چې له ما بخښنه وغواړي او استغفار وایي، زما دې پر د خپل عزت او پر د خپل لویي زما دې قسم وي چې زه به د خپل بندګان معافوم. نو ځکه زما ورونو کوشش دا وکړئ د استغفار د ویلو کوشش ډیر کوي. الله جل جلاله د استغفار په ویلو باندې الله تبارک وتعالی د مؤمن ګناوي تویوي. د استغفار په ویلو باندې الله جل جلاله د مؤمن په خپل قهر او غضب کې نه وژني. دا د الله عادت دی چې ته استغفار وایې توبه باسي د ګناوس. الله عز وجل عادت دا دی پر دې قوم باندې الله خپل قهر او غضب نه نازلوي. یعنی خدای نه کړه زلزله وسول طوفان رالی ته په استغفار باندې عادت وي هر وخت الله تبارک وتعالی سره معافي غواړي د استغفار په ویلو باندې الله جل جلاله دې په دغه عذاب کې نه وژني. دا د الله جل جلاله عادت دی.